السلام علیکم. موږ د هر ډول معلومات چینل ملګرو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله باید ملګرو. که تر دې وخته زموږ چینل نه وي درسره سبسکرایب کړي ملګرو، نو ضروري درسره سبسکرایب کړي تر څو د ښایسته زموږ شاته په ټول هم شي ملګرو. نو نن درته ښیم چې څنګه کولی شو چې د انټرنیټ څخه پیسې وګټو، یعنې بیلاب نیټورک اپلیکیشن جوړ کړو ملګرو. دا اپلیکیشن اوس تازه جوړ شوی دی چې د پی نیټورک څخه به ژر تر ژره په فعالیت شروع کړي ملګرو، نو ډېر به مخته ولاړ شي ملګرو. دا به څنګه جوړوو ملګرو؟ دې لپاره به دا به د پلې سټور څخه ډاونلوډ کړو ملګرو. نو چې دلته مو کله په سرچ کې ورته ولیکئ بیلاب نیټورک ملګرو، نو چې دا مو ولیکئ دا به راسي، دا به ډاونلوډ کړي ملګرو. نو چې کله مو دا ډاونلوډ کړي ملګرو رابس دا به اوپن کړو ملګرو. دا چې مو اوپن کړي ملګرو نو رابس دلته به په سیګن اپ باندې به کلیک وکړو ملګرو. چې کله مو په سیګن اپ باندې کلیک وکړئ موږ ته به بله صفحه راسي ملګرو. دلته ملګرو دلته به راس په حواله کې به خپله شمېره ورکړو ملګرو. داسې به یو شمېره ورته ولیکو چې موږ بیا زموږ سره راسره وي ملګرو. نو چې کله مو شمېره ورته ولیکله نو بیا به راس دلته به یو ایمیل ورکړو. چې کله مو ایمیل ورته پیسټ کړو ملګرو نو چې کله مو دلته ایمیل ته ولیکئ ملګرو نو رابس په لاندې خانه کې به خپل نوم ورته ولیکو ملګرو. زه اوس ورته لیکم ملګرو عابد. په ښته کې به خپل یو تخلص ورته ولیکئ ملګرو چې زه اوس ورته لیکم افغان. رابس ملګرو دلته به یو ایمیل ورته یو یوزرنیم ورکړو ملګرو. هغه چې تاسو خوښ وي هغسې خپل د نامه یوزرنیم ورکړو. زه ورکوم خالد 003. دلته به یو پاسورډ ورته ولیکو ملګرو. نو چې کله دلته پاسورډ ولیکئ دلته به پاسورډ ولیکو ملګرو. په دې بله خانه کې به بیا پاسورډ ورته ولیکو ملګرو. په هغه اوله خانه کې چې ملګرو پاسورډ ورته ولیکئ اوس به راس په دې خانه کې به هم پاسورډ ورته ولیکو. په دې دواړو خانو کې پاسورډ غواړي ملګرو چې دواړه به یو ډول وي، فرق پرې نه وي ملګرو. نو زه په دې کې هم پاسورډ ورته لیکم ملګرو. نو اوس خبره حاله تر ریپل کوډ پورې ملګرو. نو چې کله مو دلته به ملګرو زه یو ریپل کوډ درکړم ملګرو. نو تاسو به حتما هغه ریپل کوډ کاروئ. که چیرې تاسو هغه ریپل کوډ ونه کاروئ نو تاسو به سل بیلوي نه درکوي. نو که چیرې تاسو دا ریپل کوډ وکاروئ نو تاسو ته به سل بیلوي پرې درکړي، او که چیرې ونه کاروئ نو تاسو ته بیلوي نه درکوي ملګرو. نو زه راځم هغه ریپل کوډ دلته پیسټ کوم، بیا تاسو ته د ډسکرپشن کې هم درکوم ملګرو. نو تاسو بیا په ریپل کوډ کې پیسټ کړئ ملګرو. نو دا به ملګرو تاسو دلته پیسټ کړئ ملګرو. نو چې کله مو دلته پیسټ کړئ ملګرو تاسو به دې ته ډېر ځیر شئ ملګرو چې دا ریپل کوډ ورڅخه غلط نه شي ملګرو. نو چې کله مو دا پیسټ کړئ ملګرو رابس اوس به په دغه ډاټ باندې کلیک وکړو. دا خانه به ډاټ وکړو ملګرو. داسې اوس به په سیګن اپ باندې کلیک وکړو ملګرو. چې کله مو په سیګن اپ باندې کلیک وکړئ زموږ ایمیل ته یو کوډ ځي ملګرو. لږ انتظار کوو ملګرو. دا دی ملګرو. نو زموږ هغه ایمیل ته چې کوم ایمیل موږ هلته پکښې ورکړي ملګرو نو هغه ایمیل ته کوډ غواړي ملګرو. اوس راځو هغه ایمیل ته. اوس به راسو هغه ایمیل څخه به هغه کوډ کاپي کړو، هلته یې پیسټ کړو ملګرو. نو ملګرو دا دی موږ ته کوډ راغلی دی ملګرو د بیلاب نیټورک لخوا څخه ملګرو. دا اوس به راواخلئ دلته کاپي کړئ ملګرو. دا سپین ورته پر پرېږدئ ملګرو. نو کاپي باندې به کلیک وکړئ. چې کله دا کاپي کړئ ملګرو نو اوس به راسي دلته بیا پیسټ کړو ملګرو. چې کله مو دلته پیسټ کړئ ملګرو اوس به په ویریفای کوډ باندې کلیک وکړو ملګرو. دلته چې کله مو هم په دې کلیک وکړئ نو نور اکاونټ به جوړ شي ملګرو. نو ضرور خبره دلته د ملګرو چې تاسو به دا کاپي کړئ، دا پرایویټ کې به کلي به تاسو کاپي کړئ او هم بېرته پی ډي اف په ډول ډاونلوډ کړئ ملګرو. نو که چېرې بل وخت تاسو خپل اکاونټ لګاوټ کړئ نو تاسو څخه دا کلي غواړي تاسو به دا کلي پیسټ کوئ ملګرو. دا باید ستاسو سره ډاونلوډ وي ملګرو دا کلي، بلکې درسره وي چې بیا بل ځل خپل اکاونټ راخلاص کړئ ملګرو. نو اوس دلته پر ډاونلوډ پی ډي اف باندې کلیک کوو. موږ سره هغه کلي ډاونلوډ شو ملګرو. اوس به راسو په د ځای باندې په کلیک وکړو ملګرو. دا مو کله کلیک اوس به ډول باندې کلیک وکړو ملګرو. نو دا دی زموږ اکاونټ جوړ شو او سل بیلوي هم موږ ته پرې راکړي ملګرو. دا دی که ګورئ زموږ سټیکنګ سل دی ملګرو. نو صرف او صرف به تاسو ملګرو په څلور ساعتونو کې پر دغه ډوله ځای باندې کلیک کوئ ملګرو چې تاسو مو کله کلیک وکړئ نو ملګرو لږ څه داسې صفحه به تاسو ته غوره کړي ملګرو. صفحه راغله ملګرو تاسو داسې لږ ساعته بعد بیا پر دې ځای باندې کلیک کوئ ملګرو. تاسو په دې ډول هم بیلوي درکوي ملګرو. او تاسو به خپل که چېرې تاسو غواړئ ریپل وکاروئ یعنې نور ملګري هم دعوت کړي نو ملګرو تاسو به راسئ په دې ځای باندې به کلیک وکړئ ملګرو. چې کله هم په دې ځای باندې کلیک وکړئ ملګرو نو اوس به په کاپي باندې کلیک وکړئ ملګرو. نو چې کله هم دا کاپي کړئ دا به راواخلئ ملګرو په وټساپ یا هم فیسبوک یا مسنجر او داسې نورو شیانو کې به ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه ستاسو ریپل کوډ وکاروي، تاسو هم بیلوي درکړي او هغه ته هم بیلوي ورکړي. نو دا یو ډېر ښه اپلیکیشن دی ملګرو چې سره که تاسو کتلی وشي په دې بازار کې راشد ته هم 15,000 افغانۍ جایزه د همدې بیلاب نیټورک لخوا څخه ورکړل شوه ملګرو. نو دا که چېرې جوړ شو نو ژوند به مو جوړ کړي ملګرو. نو دا حتما ورسره ډاونلوډ کړئ ملګرو. دومره مصرف هم نه کوي یا هم دومره یو اپلیکیشن دی ملګرو. که چېرې اوس هم تاسو ملګرو ویډرا درکوي په اوس وخت کې قیمت لږ څه ښکته دی ملګرو. نو اوس هم تاسو ویډرا کولی شئ ملګرو. نو چې کله راسئ ملګرو دلته په ویډرا باندې کلیک وکړئ. دلته چې تاسو ویډرا کوئ ملګرو نو په کمپلین باندې به کلیک وکړئ. د ویډرا
هغه به ورکړي ملګرو، اندازه به ورکړي او ټرسټ ویلیټ هغه کوډ به ورکړي ملګرو. نو ستاسې ویډرا به ټرسټ ویلیټ ته وایي چې ډالر به در ورسېږي ملګرو. نو که اوس تاسې ګورئ چې دا دی قیمت یې ډېر ښکته دی چې 1.0.02 ډالر کېږي ملګرو. نو کېدای شي په راتلونکي کې د دې قیمت لوړ شي ملګرو. نو تاسې اوس مه دغه کوئ ملګرو، بیا ویډرا کوئ او که چېرې هم تاسې په دې کې ډېر ملګري دعوت کړي او ډېر بېل لري، بیا زموږ سره اړیکه ونیسئ ملګرو. نو زه همدا بېل تاسې څخه اخلم، تاسې ته په صرافۍ کې او یا هم په موبایل کې پیسې درلېږم ملګرو. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.